سلام درې ټول دوستانو ته ملګرو پوښتنه کړې وه د انزایټي باره کې. انزایټي چې دا زړه داسې رپي، سینه ټیټېږي، پریشانه کېږي یو دم. بعضې خلک انزایټي لري او بعضو خلکو یې لږ کمه وي. څوک یې زیات لري هغوی هغه نارمل د ورځې کوم چې کارونه کوي په هغې باندې اثر پرېوځي. دې دپاره خو انزولیټیک دواګانې هم شته دي، مګر هغوی نه هم سوپیریر یا ښه چې و هغه ټکنیکس دي خپل تاسو باید ځان کې لږ تبدیلي یا بدلون راولئ. په هغې کې چې کله هم دغه عمله تاسو باندې انزایټي راځي، په هغې کې تاسو باید د بریدینګ ټریټمنټ د نفس اخیستلو کوم طریقې دي هغه وکئ. یو ته وایي چې د باکس بریدینګ. د باکس بریدینګ دا ده چې د 4 ثانیو دپاره ساه واخلئ، هلته یې وساتئ او 4 ثانیو دپاره دا ساه بېرته راوباسئ. لکه کله چې ساه اخلئ دا 1 2 3 4 پورې حساب وکئ، بیا هلته 4 ثانیې وساتئ، بېرته یې راباسئ، حساب کوئ په زړه کې تر 4 پورې 1 2 3 4. یو خو دا ټکنیک شو. بل د ډایفرامټیک بریدینګ ورته وایي، یعنې دغه ډایفرام چې د هغې نه نفس اخلئ. مطلب یې دا ده چې یو لاس په سینه کې دی، بل لاس په خېټه کې دی، دا نفس چې اخلئ تاسو وګورئ چې سینه مو نه خوځېږي، تنها دا خېټه هم خوځېږي. نو دغه ابډامینل بریدینګ چې ده دغه ډایفرام د وجې نه دا لاندې کېږي او پاس کېږي، هغه بریدینګ ټکنیک وکړئ یو څو ثانیو دپاره. دا هم د انزایټي هغه کوم عمله چې ده راماتوي. دې نه علاوه چې د ورزش هم ډېره ګټه کوي. عین 10 دقیقې مزل وهل چې د ویل شوي دي چې هغه هم ګټه کوي. بیا بعضې کوم سټیمولنټس دي لکه کافي ده یا بوره ده، چیني ده، دا شیان لږ کم کوي. دې سره هم انزایټي کمیږي. دا سټیمولنټ دي، هغه زیاتوي دغه علایم یې. او هربل ټي یا شین چای دا ښه ده، بهتره ده له د کافي او نور سټیمولنټ نه. که ویده هم خوښ شوي نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه، خدای په امان.